السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورو تاسو ملګری احسان الله ملګرو دغه په سکرین را سره دغه ویډیو وګورئ. ویډیو نه بعد تاسو سره خبرې کوم. په جوړلې دي ظلم کړی دی ځکه چې محمد یوسف دا خبره کوي چې بابر اعظم چې کله د افغانستان میچ وایه که ټوله شپه یې جوړلې دي. مونږ که داسې خبر وای چې مطلب تاسو جړاګانې کوئ او بې زور نه لرئ نو مونږ به کلاړیانو ته سوال زارۍ کړی چې دا میچ ورته وبایله. ځکه دا خو مطلب میچ دی، میچ کې جړا چا راوستې چې اوس بابر اعظم ټوله شپه په جړا تېره کړې ده. بس دا میچ دا پکې راځي ګټل بایلل پکې راځي. خو صرف زه نو تاسو خو به دغه ویډیو کتلی چې یاره د قدرت الله شینواري وایي که نه، وایي پاکستان چې دی موږ سره میچ فکس کړی او بابر اعظم ټوله شپه جړلي دي. ډېره زیاته خندا راله. ګوره دا میچ دی، میچ کې به خامخا یو دوه ټیمان منمخ کېږي که نه، خو هغه ډېر سټرانګ ولې نه وي، خو په هغې کې به یو بیلي او بل به ګټي. نو که افغانستان وګټو نو څه خبره خو نشته، په اډوانس کې تاسو ته مبارکي، ولې چې میچ خو تاسو ګټلی دی. بله خبره ته وایې چې یاره بابر اعظم چې دی هغه جړلي. بابر اعظم د دنیا نمبر 1 بیټسمین دی. هغه ځان ته څه وایي، خو ستا د افغانستان کلاړیان 20 کاله چې دی که نه هغه ډېر محنت وکړي نو یو بابر اعظم له نه رسي. ولې چې بابر اعظم د دنیا ټاپ 10 پلیر دی. تاسو وګورئ د پاکستان ټیم چې دی په دنیا کې نمبر 2 ټیم دی، دویم نمبر ټیم دی. نو چې پاکستان به رالېږي د افغانستان سره به میچ فکس کوي. نو دا خبره خو دې زما ګرانه غلطه ده. بیا ستا د افغانستان چې کوم لوبغاړي دي هغه سینیر لوبغاړي دي، که هغه راشد خان دی یا نبي دی یا داسې ګرباز دی، داسې نور کلاړیان دي، هغه د پاکستان د سینیر کلاړیانو له زده کړه کوي. که وګورئ که نه ستاسو څه ټیم کې انوس خان هم د بیټینګ کوچ و، عمر ګل یا د بالینګ کوچ و، دغه شانتې انضمام الحق هم ستاسو د بیټینګ کوچ و. نو تاسو ټیم چې دی هغوی یې راوچت کو. نو هغه پښتو کې متل دی که نه، وایي زوی پلار ته نیغ شو. نو تاسو هغه خبره کوئ که نه. زما دا خبره چې ده نو دا په ځان باندې دغه مه ګڼئ، ترخه مه ګڼئ. تاسو به ماته کمنټ کې یو څه لیکئ بل څه به لیکئ، خو هغه ستاسو خپله مرضي ده. خو زه صرف تاسو ته یو اصلاحي پیغام در کوم. که میچ تاسو وګټلی که نه تاسو ته دې مبارک شي. زمونږ خوشحالېږو چې یاره افغانستان دونه مخکې لاړ شي. خو زما ګرانه ته چې دا کوم په سوشل میډیا باندې کم نفرت راولي، ته چې دا کمې ګډې وډې خبرې کوې که نه، نو د دې په ځای چې دی نو یو ښه کنټینټ راوړه. که ستا سره کنټینټ نه وي که نه نو یو ښه کنټینټ باندې راوړه او په هغې باندې ویډیو کوه چې ستا نه څوک څه زده کړه وکړي. خو ته دغه ګډې وډې ویډیو کوې که نه نو بدې باندې ته ښه نه ښکایې. ته د خپلې ویډیو ریپیټ واوره چې یاره تا څه غول خوړلي دي. نو زما ګرانه پاکستان چې دی د دنیا یو ټاپ 10 پلیر دی او ټیم دی. پاکستان چې دی د دنیا یو ټاپ 10 چې دی نو ټیم دی. زما ګرانه که ته وګورې پاکستان په هر ورلډ کپ کې داسې روان وي، هغه بیا په چانسز په میچ به ګټلو رن ریټ باندې پاکستان ځان مخکې کړي، سیمي فاینل له لاړ شي. زه به وګورم چې یاره ستاسو د افغانستان ټیم کم ځای پورې منډه وهي که نه. نو دغه زما یو ورکوټ غونته ویډیو د خفه نه شئ. زما په ویډیو کې څه غلطي شوي ستاسو نه بخښنه غواړم. خپل خوږ ورور احسان ورکړي اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.